قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه شومه اوس خوشحالي خوند نه راکوي ځمکه مې نه مني د ځمکې خلک مې خم نه مني خپلې ژړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم خپلې ژړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم د بدو ورځو لږو تندو نه اوس نه یېرېږم اوس د دې ښار په رنګینو کې مزه پاتې اوس د دې ښار په رنګینو کې مزه پاتې ده نه اوس د دې ښار په سړکونو مې خپې هم نه سوځي اوس د دې ښار د خلکو بدې ردې په ما هم نه لګي د دې کنځلو سره ځان مې بلد کړی دی نو اوس د دې ښار د ښار موټر شیشه په شوق پاکوم اوس د دې ښار د ښار موټر شیشه په شوق پاکوم چې چوک کې سره باده شي بله زه په منډه لاړ شم په یو لحظه کې د موټر شیشه بیا پاکه کړم او خان په نیمه نیمکه خو شیشه کې لاس راوباسي تصور سي او خان په نیمه نیمکه خو شیشه کې لاس راوباسي د داسې نور تېنه په شوق والم خوشحاله شم او بیا په منډه باندې بل موټر ته ځان ورسو او بیا سالار صاحب او بیا په منډه بل موټر ته ځان ورسوم داسې یو ورځ به خو په دغه چوک کې اشاره سره شوه ما منډه کړله یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم باسم صاحب د رستني سیټ شیشه ښکته کړی یو ښکلی ماشوم د هغه لاس کې ایسکریم ماته ونیولو ما ایسکریم پسې موټر د لاس سره ښکته کړلو په یو لحظه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر زما لاس وختو شیشه کې زه په چغو شومه دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو زه یې په ځان پسې راښکم تر ډېرې اخوا نه مې چا چغې اورېدې نه مې چا ویر اورېدو چې موټر ودرېدو تاج صاحب چې موټر ودرېدو نو یو خپه مې چوره وه خلکو راخلاص کړمه سمدستي یې په پټپاس واچولم د دې موټر نه یو مضبوط سړی راښکته شولو ما ته په بدو ردو سر شو په کنځلو شولو چې ایسکریم پسې د ځان مړ کړو د خدای ظالمه سترګې دې اوږې دې د خدای که په خاورو موړ شي سترګې دې اوږې دې د خدای که په خاورو موړ شي په خیراتونو باندې موړ نه شو سوالونه باندې موټر ته وختو او زه یې راوارثه پرېښوم موټر ته وختو او زه یې راوارثه پرېښوم ولې چې زه محبوب ماشوم په پټپاسونو لوی یم زه په پستو بسترونو زه په سوالونو لوی یم ما د خانانو د موټرې شیشې ښې پاکې کړې زه په پټپاس باندې بېوسه ناوارثه پروت یم اوس خیرات غواړم کنډم یم تر اوسه پورې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه یم اوس خوشحالي خوند نه راکوي په ژوند ستومانه یم اوس خوشحالي خوند نه تکلیفونو دې منزل ته رسېدلی کاروان په تکلیفونو دې منزل ته رسېدلی کاروان د احمدشاه او باچا خان بابا ښاغلی کاروان خدایه مننه خدایه د هر قسم نظر نه په امان وساتي شي د نظر به لر او بر سره یو شوی کاروان ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ستاسو ډېره زیاته مننه کوم کوم نیوال چې راغلي د دې ډېره مننه کوم او ټولو شاعرانو ډېره مننه کوم چې زما په دې وړه خوله باندې رالو بیا مشران ناست دی باسم صاحب دي ضمیر به دي نو دوی په مخکې شعر ویل مناسب دی خو کوشش به کوم او بیا د سالار صاحب ډېره مننه کوم چې زه په خپل چینل په خپل شیشه باندې راوستم نو ډېره مننه کوم غزل چې ولې د فکر شو بدل پښتونه ولې د فکر شو بدل پښتونه غیار جو کړه درته چل پښتونه خر یو مننه خر یو بچی د دهشتګرد یادوي تر پورې خان دي مکمل پښتونه او دا ته چې درومې د پردو په لارو سالار صاحب دا ته چې درومې د پردو په لارو ښکاري چې سم شولې پاگل پښتونه او باسم صاحب راشه
په سمه لار ځان وپېژنه درسو به ناست وي په مورچل پوښتونه راشه په سمه لار ځان وپېژنه درسو به ناست وي په مورچل پوښتونه او تر 21مې صدۍ ورسېدې ضمیر وایي تر 21مې صدۍ ورسېدې اعزاز دې کم دی د نوبل پوښتونه تل باچا خان بابا په خوب کې راځي کوي خمیش درته کنځل پوښتونه تل باچا خان بابا په خوب کې راځي کوي خمیش درته کنځل پوښتونه او خلکو سپوږمۍ ته سفرونه کوي خلک سپوږمۍ ته سفرونه کوي تاله د کټ نه درځي چل پوښتونه او د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ محبوب چې ووینم ستا حل پوښتنه